تازه خبر خو ټولو پښتنو لپاره ډیر بد خبر. د پښتونخوا وتلی سیاستوال عثمان کاکړ شهید شوی دی. د کوچ پښتونخوا وتلی سیاستوال او د پاکستان د سنا پخوانی غړي عثمان کاکړ په روغتون کې ساه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ او ځینو نورو پښتنو ملتپالو د هغه مړینه تایید کړې ده. ویل کېږي چې هغه نن دوشنبه په روغتون کې پر سر او بدن د اخیستو زخمونو له امله ساه ورکړې ده. عثمان کاکړ څو ورځې مخکې په کوټه کې په خپل کور کې غورځېدلی او ویل کېږي چې پر سر لګېدلی و. هغه اوس مهال د پاکستان په جناح روغتون کې بستر و. عثمان کاکړ د پاکستان د بلوچستان د سنا غړی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر و. ښاغلی کاکړ له 2015 څخه بیا د روان تر 2021 تر مارچ پورې د پاکستان د پارلمان غړی و او تل یې د پښتنو د حقونو د تامین لپاره مبارزه کوله. هغه د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم غړی هم و. عثمان کاکړ په 1961 کال د کوټې په مسلم باغ قلعه سیف الله کې زیږېدلی و او د بلوچستان پوهنتون د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ و. په افغانستان او پاکستان کې ګڼو سیاستوالو او عوامو کسانو پر ټولنیزو رسنیو د هغه مړینې په اړه خواشیني ښودلې ده او مړینه یې لویه ضایعه بللې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.